راشه مورې ما یارېږه ته بچې تاسو له مونږ کمیشن نه درکو کړی تاسو کټینګ ولې کوئ بیا په کومه کارته کې کټینګ کوو تاسو اختیار چا درکړی تا ته بېنظیر ولې نه 200 روپۍ دې کټ کړي راواله نه ته کټینګ ولې ته کمیشن نه لې ته کمیشن نه لې خو بیا ما ته ووایه په خپل هم چې څوک ورکوي دې کاټونه راکړي چې ولې بند کړم تاسو بیا مالدار یې هم وایي چې غریبان یو او بیا چې دونه خلکو بچي یې که نه نو بیا پرېږدي چې غریبو خلکو ته پیسې ورکړي دوی له موږ کمیشن ورکړو دا ډیوایس بند کړه ابې صاحب دا بند کړئ ورکړه دې له پیسې واپس شوه نه منم چې جی قدرمنو د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام چې کوم پیسې دي هغه بالکل شروع شوي د غریبانو دپاره دغه پیسې په مختلفو ځایونو کې حکومت پاکستان په مختلفو پیسیوګانو والله دغه اختیار ورکړی دی چې هغوی دغه پیسې چې کوم دی په ډیوایس په ذریعه باندې چک کړی شي او دغه پیسې دغه خلکو ته ورسولی شي خو د بعضې چې کوم ډیوایسز مالکان دي یا پیسیوګانو والا دي نو هغوی په دغه کې 200 روپۍ یا 300 روپۍ کمیشن اخلي نو د حکومت پاکستان د طرفه چې کوم دغه کسان پیسې اخلي نو د دې خلاف ډیر سخت اکشن اخیستی کیږي نو کومو خلکو نه چې 200 روپۍ اخیستی کیږي نو بېشکه که هغوی ته دا خبره معلومه نه وي چې چا سره رابطه وکړو زما په دې پیج کې زما د واتسپ نمبر دی بالکل تاسو ما ته د هغه ځای پته هم رالیږلی شي او د هغه کس نوم او د هغوی چې کوم زیږی دی هغه راته هم ښولی شي نو انشاءالله د دې خلاف به حکومت پاکستان چې کوم کرک ډاون دی هغه به سخت نه سخت اخیستی کیږي